السلام علیکم ګران مینوالو زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر ما دوستانو زما چې کوم نننی ټاپک دی هغه د جهانګیر خان عرف جاني د جاني په باره کې دی. نو دوستانو ټاپک شروع کوم خو د شرط دا دی چې تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو تاسو پلیز زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بیل آیکن هم پریس کړئ. نو راځو دوستانو د جهانګیر هغه د ورکوټ شاندې کلیپ وګورئ. زه لا د مینې په چل نه پوهېږم، نادانه یم. زه به دې پوهېږم که نه د زړه سره صحیح کړو. او جهانګیر خان چې دی نو د پښتو یو نامور اداکار دی، اکټر دی. د هیرو اداکار ادا کړی دی په فلمونو کې، د ویلن هغه دواړه کرکټر دی چې دی نو په فلمونو کې ادا کړي دي. د جهانګیر خان جاني چې دی نو فلمونو کې د هغه کردار ایکټینګ او چې کوم په انداز کې چې دی نو هغه ایکټینګ کې بالکل چې دی نو ریل دا بنده سوچ نشي کولی چې دا چې دی نو ډرامه جوړه شوې ده، فلم یې جوړ کړی دی، دته یو کرکټر ملو شوی دی که دا د ریل لایف خبرې کوي. نو چې کوم ورته کرکټر ملاویږي، چې کوم ورته هغه ته کرکټر او داسې چې دی نو رول ورته ملاویږي نو هغه رول داسې ادا کوي که نه بنده حیران شوی دا وګوره. او ډېر ښه اکټر دی، ډېر ښه انسان دی. اکټر سره چې دی نو ډېر ښه انسان هم دی. زموږ د پښتو فلم انډسټري کې یو اهم رول دی، یو اهم کردار دی، یو ښه نوم یې جوړ کړی دی خپل. هغه چې ویلن به راځي نو تاسو وایئ جهانګیر خان نه غټ ویلن خو څوک شته دی نه. چې هیرو راځي ایز ا هیرو راځي تاسو وایئ یار ایز ا هیرو چې دی نو جهانګیر نه بل هیرو چې څوک شته دی نه. کامیډي چې کوم کرکټر ادا کوي نو کامیډي خو ده نه چې دی نو ډېر مست څوک شته دی نه. ولې د ده چې کوم کامیډي ډرامې دي که کامیډي ویډیوز دي او خاکي دي ډېر ښکلي دي. بس دوستانو زما د جهانګیر خان جاني په متعلق دا خبرې وې، ما خپل دوستانو سره شیر کوم او که ویډیو کې ما څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره به په یوې نوې ویډیو کې ملاقات کېږي. تر هغې پورې اجازت غواړم. د لیول له پامه والسلام.